په سعودي عرب کې د نفات اپلیکیشن څه اهمیت دی. په تیره ویډیو کې ما تاسو ته د ابشر د اکاونټ د جوړولو طریقه دروښودله او د هغې د رجسټریشن کوم مشینونه چې وي کوم بایومیټریک دپاره چې کوم مشینونه لګېدلي د هغې طریقه مې درته دروښودله. هغه مشینونه به تاسو کوم ځای کې سرچ کوئ هغه چل مې درته دروښودو. اوس د هغه مشین نه علاوه د نفاد یو بل کار هم دی. نفاد تاسو چې څنګه ما ویلي د سعودي عرب اتنټیکیشن اپلیکیشن دی سرکاري طور باندې. نو په دې کې تاسو خپل د بایومیټریک مشین که تاسو ته نږدې نه میلاویږي نو تاسو خپل نفات په ذریعه باندې ابشر رجسټریشن یا ویریفیکیشن چې کوم ورته وایي ویریفیکیشن کولی شئ. نو راځئ د دې طریقه هم درته در وښیم او د نفاذ په دې طریقې سره به نفاذ هم ستاسو آن شي او د هغې سره به تاسو ابشر ویریفیکیشن هم وکئ. راځئ چې سکرین ته لاړ شو او په هغې کې تاسو ته دا طریقه در وښیم. د ټول ناول به تاسو ګوګل پلی سټور ته لاړ شئ او په هغې کې به تاسو نفات اپلیکیشن ډاونلوډ کئ او بیا به یې کولاو کئ. څنګه چې تاسو نفات اپلیکیشن کولاو کو نو تاسو به څه داسې سکرین شو شي. په دې کې چې دا کوم دی کې دا سیټینګ لیکلی دی په دې کې به تاسو سیټینګ ته لاړ شئ او په هغې کې به تاسو دا بره چې کوم ابشر سیلف سروس کوم لیکلي دي په دې باندې به تاسو کلیک وکئ او په دې کې به تاسو لیکلي لاندې یو 3 اپشن یې لا درکړي دي. په دې کې دا پیله بره کوم چې اپشن دی اکټیویټ یور نیشنل ډیجیټل آیډنټیټي ابشر. نو دا به تاسو په دې باندې کلیک کئ او د دې باندې کلیک کول نه پس به تاسو ته څه داسې پیج کولاو شي. د ټولو ناول بعد دې کې دا بره کوم نیشنل آی ډي چې لیکلي په دې کې به خپل اقامه نمبر ورکئ او د هغې نه پس به لاندې د ابشر چې کوم ستاسو پاسورډ دی په تېره ویډیو کې تاسو ته کومه طریقه ما درښودلې وه هغه پاسورډ به دې کې ورکئ او نیکسټ به ووایئ. په نیکسټ باندې کلیک کول نه پس به تاسو ته ستاسو سیم باندې ویریفیکیشن کوډ راشي. د ویریفیکیشن کوډ راتلل نه پس به تاسو په دې کې اقامه ایکسپایري ډیټ به پکې واچوئ. تاسو که په دې کې اسلامي ډیټ اچوئ او که انګریزي ډیټ پکې اچوئ دواړه یې درله پکې درکړي دي. په دې کې به تاسو خپل ایکسپایري ډیټ د اقامې چې کوم ایکسپایري ډیټ تاسو واچوئ د هغې نه پس به تاسو ته څه داسې پیج کولاو شي. د پیج کولاوېدل نه پس به تاسو دا د فیس ویریفیکیشن کوي. د فیس ویریفیکیشن نه پس به ستاسو ابشر آی ډي اکټیویټ شي او ستاسو نفاذ هم ورسره اکټیویټ شو. ستاسو تقریبا په ډېر لږ ساعت کې به ستاسو اکاونټ جوړ شي د ابشر او د دې نه بله اسانه طریقه نشته دی. په تېره ویډیو کې چې تاسو ته ما کومه طریقه درښودلې وه په مشین باندې د بایومیټریک په ذریعه باندې هغه هم یو اتنټیکیټینګ طریقه ده. دلته ډېر خلک هغه استعمالوي. د نفات په دې طریقه باندې څوک نه وي خبر نو هغه هم ډېره اسانه طریقه ده سختو طریقه نه ده. تقریبا دا مشینونه هر ځای کې اویلیبل دي. په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته SPL طریقه در وښیم چې تاسو په خپل نیشنل ایډرس څنګه رجسټر کوئ او د دې نه علاوه که ستاسو نور څه سوالات یا نور څه تپوس کوئ د ډرایوینګ لایسنس په اړه باندې یا د نور کوم جابس په اړه باندې نو تاسو په کومنټ کې ماته ویلی شئ. زه به په هغې باندې ویډیو جوړوم د هغې به تاسو ته یو اسانه طریقه درښیم. د الله په امان.